نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. تاسو چې کله ود کېږئ نو دا اور په خپل کورونو کې دا بل م پرېږدئ، دا مړ کوئ. یو کس راولګېدل هغه ود کېدل او بس دا اور بل پرېخوست، نو الله سبحانه وتعالی هوا راولېږله او د دې هوا د وجې دا اور داسې وخوځېده. نو الله سبحانه وتعالی د هغه اور د وجې چې د محمد رسول الله مخالفت پکې وشو، د الله رسول وایي چې د شپې ود کېږئ اور بندوئ، مړ کوئ، دې سړي بند نه کړه. نو الله سبحانه وتعالی د محمد رسول الله د سنتو د مخالفت د وجې سره د کور او سره د بچو وسېدل. زما محترمو دا د ژمي موسم دی، زمونږ ډېر مسلمانان په دغه اوقاتو کې دا د شپې په کورونو او په کمرو کې اورونه لګوي او بیا د شپې غافله د دې نه پراته، هېڅ پته ورته نشته دی چې یاره د الله رسول به هم داسې ویلي. تاسو ته ما ویلي چې محمد رسول الله موږ ته داسې دین پرېښی دی او د الله رسول د دې دین تبلیغ داسې کړی دی او په داسې حالت کې راته پرېښی دی چې لیلها کنهارها، چې د دې شپه هم د ورځې په شانتې روښانه ده، دومره صافه او واضح راته پرېښی دی. د هر څه په باره کې رسول الله موږ ته سنت را کړي دي. که زما استاد زندګۍ کومه پهلو راسپړي په هغې کې سنت موجود دي، که غم راسپړي، که خادي راسپړي، که سملاستل وی، که پاسېدل وی، که روټۍ خوراک وی، که قضای حاجت وی، که کاروبار وی، په هره پهلو کې د محمد رسول الله کامل سنت موږ ته متوجه دي او موږ ته یې راکړي. د الله رسول فرمایي دا اور ستاسو دشمن دی، که تاسو د شپې وده کېږئ دا بندوئ. زمونږ ډېر مسلمانان اور ولګئ او دا ورته پته هم ده چې د الله رسول ویلي چې دا بندوئ، بیا هم نه بندوئ. ډېر واقعات به تاسو په دې ژمي کې اورئ چې پلانکي ځای کې کور باندې اور ولګېدل او پلانکي ځای کې کور کې اور ولګېدل او ټول خلک پکې وسوځېدل. اورئ که نه اورئ؟ اخبار راواخلئ، خبرونو کې وګورئ، هره ورځ واقعه راځي. دا د څه د وجې؟ د محمد رسول الله د سنتو د مخالفت د وجې. په مدینه کې یو کور وسوځېدل، ټول د الله رسول ته خبر را ورسېده چې په مدینه کې یو کور وسوځېده او د شپې په اور لګېدلی او ټول خلک ورسره وسوځېدل. د الله رسول ویلې چې دا اور ستاسو دشمن دی، کله چې وده کېږئ نو بیا اور بندوئ. نو موږ ته د الله رسول فرمایلی دی، خو بس چې د الله رسول وفرمایل اور بند کړئ، خیر دی په کمبله کې ننوځه، دا یخني به دې په قلار شي. د الله رسول ویلی دی اور بند کړه، بیا یې بند کړئ. زمونږ سره په دې ډېرو خلکو سره دا واقعات شوي دي. زمونږ په خپلوانو کې هم داسې واقعه ډېره راغلې ده چې په کور کې د شپې اور لګېدلی دی، خلک پکې سوځېدلي. دا د څه د وجې؟ د محمد رسول الله د یو سنت د مخالفت د وجې.